غږیزه ککړتیا هغه ننګونه چې د پلازمینې اوسیدونکي یې تنګ کړي. دا نارامه کوونکي غږونه چې د ماشینونو او انسانانو له لوري تولیدیږي د انسان عصبي فعالیتونه زیانمنوي. پامیر سینما د کابل ښار مرکز اړوند له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه ده چې غږیزه ککړتیا پکې ډیره ده. لاس پلورونکو دې سیمه کې د پیرونکو پام ورړولو او بازار موندنې په خاطر لوډ سپیکرونه ایښي دي. په همدې حال کې ځینې ښاریان د غږیزې ککړتیا له ډیرېدو شکایت کوي. دوی وایي دا غږونه دوی له ذهني ځورونې سره مخ کوي. به خاطر سرصدا و آزار اذیت لاسپیکرها ما به عذاب هستیم و نمیتوانیم درست خواب کنیم. سرصدا داخل شهر هیچ کس آرام نیست. خو غږیزه ککړتیا یوازې د ښار ګڼمېشتو سیمو پورې محدوده نه ده. د کابل ښار کوڅو کې هم خلک د ګرځنده پلورونکو لوډ سپیکرونو په تنګ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې عاطفه په دې اړه داسې وایي: کراچیوانان و دستفروشانی که در کوچه ها میگردن و با لاود اسپیکرهایشان صدا میزنن، اینا مزاحمت بسیار زیاد و افراد اشخاصی میکنن که در هنگام خواب میباشن و یا مریضدار میباشن. ښاریان له چارواکو غواړي چې د چاپیریالي ستونزو د کمولو لپاره مناسبې برنامې پلي کړي. از مسئولین امارت اسلامی هم ما خواهش داریم که یک برنامه بگیره به خاطر سر و صدا که سر و صدا را کم بکنند، باعث مشکلات مردم ما می شود. خو پوښتنه دا ده له لوډ سپیکرونو ډیره استفاده چې غږیزه ککړتیا خپروي له رواني پلوه د خلکو په روان څومره اغیز لري. روانپوه ډاکتر محمد الله بلوچ په دې اړه وایي: آلودگی های صوتی میتونه مسبب استرس ها شد. یعنی استرس یکی از عواملش عوامل محیطی است، در ترافیک ها و همین آلودگی ها به خصوص آلودگی صوتی شامل هستند. له بل پلوه د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي غږیزه ککړتیا هغه ستونزه ده چې اوږد مهال کې باید حل شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي په وروستیو کلونو کې غږیزه ککړتیا په یو نامناسب فرهنګ بدل شوی دی. هیچ کس حق نداره تحت هیچ بهانه‌ای برای مردم آلودگی صوتی ایجاد بکنه و در این حال به دلیلی که فرهنگ نامناسب در بازار ما جای به جای شده، جدا از اجرای شهرولی کابل نیاز به فرهنگ سازی هم است که الحمدلله بخش نشرات و وکلای محترم گذر و تمام شبکه‌های مردمی شهرولی کابل در این راستا وظایف مشخص خود را گرفتن. خواهش ما از تمام شهروندانی است که به خاطر از بین بردن این فرهنگ نامناسب در داخل بازار و جایگزین کردن فرهنگ‌های بهتر با شهرولی کابل همکار باشند، اما تیم قدمی شهرولی کابل به گونه مشخص اجرات خود را می‌کند. غږیزه ککړتیا چې یوه ستره چاپیریالي ستونزه ګڼل کیږي او په هغو هیوادونو کې چې د غربت کچه پکې لوړه ده ډیره احساسیږي.